دا مشوم لیونی سپي خوړلی دی. احتیاط انتهایی زیات ضروری دی. افسوس نه بیا احتیاط ډیر ضروری دی. اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ لیونو سپو چې چلې نه چې کومه بیماري لګېږي هغې ته موږ ریبیز وایو. اوس که ریبیز چا ته مو لګېده که نه د دې موټیلیټي ریټ چې کوم دی هغه 99% دی. مطلب د مړ کېدو چې کومه شرح دی دې نه هغه 99% دی، 99% دی. مطلب 99% خلک دې نه بالکل مړه شوي دي، د دې علاج بیا نشته. اوس موږ چې کله بیا افسوس کوو که نه نو هغه نه مخکې پکار دی احتیاط وکړو. دې نه بچ کېدل 100% ممکن دی. اوس هر چا ته پکار دی که څوک هم لیونی سپی وچې چې موږ ته کول څه پکار دي. دا چې کله هم تاسو لیونی سپی وخوري که نه نو دا بیا څه کوي، د دې جراثیم بیا داخل شي انسان ته. د لیونو سپو چې کومه سلای ونه وي، کم توپ وي، کم لاړې دي، دې نه چې کله انسان ته داخل شي که نه نو دا یو هفتې نه وله تر یو کاله پورې دا اخیستلی شي چې د دې علامات ستا جسم کې ستا بډۍ کې راځي. ټیک دی. نو دا که چېرته هم داخل شو دا کوي څه، دا ډایرکټ زموږ دماغو باندې او زموږ د ملي تیر باندې، سپاینل کورډ باندې او برین باندې، مطلب سنټرل نروس سیسټم باندې دا اټیک کوي. نو چې کله د انسان ته ولګي انسان ته بیا څه وشي، ایروفوبیا ورته کېږي، هوا نه یریږي، او هایډروفوبیا کېږي ورته، اوبو نه یریږي. لکه د ویډیو کې تاسو ولیدو دا چې کله انسان ته یو ځل ولګېږي نو د دې بچ کېده بیا 100% 99% چې کم دی هغه ناممکن. دا انسان بیا نشي بچ کېدلی. اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ ګورئ میډیکل چې کوم سټوډنټان دي هغه یو دا خبره هم یاده وساتئ، صرف تاسو دا سوچ ونه کوئ چې دا چې کوم ریبیز دي دا صرف سپو نه لګېږي. دا سپو نه، دا پیشو نه هم لګېدلی شي که هغې کې چېرته دا جراثیم موجود وي. ټیک دی. سپي چې چلی وي یو پیشو یا بیزا وي، ګډ وي، که هغه چېرته لیوني سپي چې چلی وي هغې کې وي د هغې غوښې نه لګېږي. که هغه تاسو وچیچي وم خوري نو هغې نه هم دا لګېدلی شي. ټیک دی. غوا نه هم لګېدلی شي که چېرته غوا انفیکټډ وي، دا جراثیم وي غوا کې دننه، نو خو اکثر لګېږي، سپو نه لګېږي. ټیک دی چې هغه سپو کې وي. او ضروري نه ده چې هر یو سپی انفیکټډ وي یا هر یو سپي کې دا ریبیز جراثیم وي، خو بیا هم احتیاط کول انتهایی زیات ضروري دي. اوس تاسو څه کول پکار دي؟ یو سپي وچیچلی، یو خو د کور سپی وي چې یو مالک دی هغه ته پته دی چې دا سپی چې کوم دی یا زما ټول ته ریکویسټ هم دی چې څوک سپي ساتي د چا شوق وي پکار دی چې د ټولو سپو ته ویکسین وکړئ تاسو. خو بیا هم د کوڅو کې چې کوم سپي ګرځي نو که هغه هم چېرته څوک وچیچلو څوک یې وخوړو نو تاسو ته څه کول پکار دي؟ اول که چېرته مو وخوري نو دا ځای چې کوم دی صابون سره او صفا اوبو سره کم از کم 10 منټو پورې دا تاسو ووینځئ. هغه نه پس پایوډین وي یا ډیټول وي هغه کور کې ولګوئ، په یو بینډیج تې تاو کړئ هسپتال رسېدو نه مخکې. خو 24 غنټو کې دننه پکار دی چې تاسو هسپتال ته ورسېږئ. اول شوټ ولګوئ، اول 24 غنټو کې دننه تاسو یو شوټ ولګولو، بیا 3 ورځې پس بل شوټ لګئ، بیا 2 ورځې پس بل شوټ لګئ، بیا 14 ورځې پس بل شوټ لګئ، بیا 28 ورځې پس بل شوټ لګئ. کلم چې دا ویکسین تاسو مکمل شو هیڅ سوچ هم نه دی پکار، 100% بیا دې نه بچ کېده بالکل ممکن دی. خو احتیاط انتهایی زیات ضروري دی. که څوک احتیاط نه کوي تاسو سره به هم داسې واقع ډېرې شوي وي چې کله انفیکټډ وي که نه دا سپی یا غوا یا ګډ وي که بیزه وي څه شی هم وي. اوس داسې غوا وي که هغه چېرته د لیوني سپي خوړلی وي نو که هغې غوا ته دا جراثیم چېرته منتقل شوی وي او وړېدلی وي نو هغه غوا که چېرته خوله ولګوي نو د هغې نه هم لګېدلی شي. ټیک دی. نو دا ویکسین چې کوم دی هر چا ته پکار دی چې کله هم تاسو لیونی سپی وخوري که نه نو دا ګپ شپ مه ګڼئ. دا سیزونه داسې دي چې دا فیټل دي. د دې موټیلیټي ریټ ما درته وویل چې 99% دی، 99% دا انسان بالکل مړ کوي. دې نه بیا بچ کېدل ممکن نه دي. خو که چا ویکسین ولګولو بچ کېدل ته 100% ممکن دي. هیڅ سوچ هم بیا ورته نه دی کول پکار. مهرباني.